د نظم عنوان دی په وړوکوالي رشتې مه جوړوئ. دا چې حجره جومات کې خوی لکه د خان لري، کلي کې کور کچه کوټه سوری دالان لري، او پلار یې پردو بچو له درس په مدرسو ورکوي، زوی په خوله کې ډک سیګرټ سیرې ګریوان لري. مور یې د لارې ورته ایښه ټوله شپه تېروي، دی په پردی حجره کې ناسته په نشه تېروي. نن ورته بیا په نصیحت سر شوه، ورته زارۍ او په مینت سر شوه. ته چې دا کم تیلی سیګرټ ته وهې، دا د خپل ګران بابا عزت ته وهې، د پلار عزت او د خپل ځان قاتلي، د کوهشتن کړي د پیزوان قاتلي. بچي د مور په نامه سر ورکوي، او ته د مور د هر ارمان قاتلي. په دې ګیله باندې سم اور واخلي، مور یې خپل زړه له غم په زور واخلي. په دې خبره شي اوچت راخلاصي چې ورته نوم د خپل انګور واخلي. اوس یې په بل شانتې نشو وژنم، ځان په پوډرو او ګولو وژنم، ته به مې سر ته ناسته سر شو کوې، ته به یې ګورې ډېر به زر شو کوې. مور ورته چغې وی سلګی وی، دی ورته خپلې ری مرسی وی. ته هم زما د هر ارمان قاتلې، زما د خوږ زړه د درمان قاتلې، تا چې په ما پسې ورېره تړله، په وډوکوالي د رشته تړله، او د څه غرض او د مطلب په خاطر په پردی خور پلې بیزه تړله. دې خبرې راز یې ونوې، خو په زړه یې لاس کېښود او ښکته لاړه. دې په جړه او په مافۍ سر شو، خوله دنیا شوله رخصته لاړه. چې بیا په خپله واده ځان وژنو، یا پې د خپل بچي ارمان وژنو، په وړوکوالي رشتې مه جوړوئ. طیبه دغه رواج به څه شان وژنو، طیبه دغه رواج به څه شان وژنو. مور یې د لارې ورته ایښه